سلام، وخت مو بخیر. ستړي مسئ، ښه راغلی. نن د یو ډېر متفاوت بحث سره ستاسو خدمت کې یو او د هغې یو جالبې موضوع چې هم د خپل موضوعیت په خاطر جذابیت لري او هم د دې لپاره چې د باندې د موضوع نه د باندې په ذهنونو کې هم د خلکو لپاره ښکلې ده، عکاسي او د عکاسۍ مهارت. د عکاسۍ ټولنپوهنه زموږ د نن بحث عنوان دی او دا راګرځي د هنر ټولنپېژندنې پورې، د هغې یوه برخه ده. زه هیله من یم تر پایه پورې ټول د جذاب وي او د استفاده ترې وشي. کله چې د خپلې ټولنې فضا ته ګورو، د دې کلیشه‌يي عامې جوړې شوې پردې چې د ټولو سترګو ته دي، یوه نه بلکې څو پردې، له دې که ورهاخوا ته په ځیرکۍ سره ګورو او د پیر بورډیو ځانګړی لیدلوری هم ساتو، متوجه کېږو یو شمېر کسان شته ده چې د عکسونو په سر جګړې کوي یو بل سره، د خپلو رهبرانو عکسونه ساتي په کورونو کې او دا ورته دا معنا ورکوي چې رهبر یې ورسره دی، دی د خپل ایډیال او فکري مشر سره دایما یو ځای دوام ورکوي خپل ژوند ته، د هغه د عکس نه د هغه د حضور معنا اخلي. بعضې کسان شته چې د خپل قمندان او د خپل د مشر عکس په موټر لګولی او کله وخت یې همغه اساسي قالب او قاب چې د موټر د مخې دپاره ده، دا مکمله شیشه چې دا باید مخه ترې وګوري، د دې نه یو ډول سترګې پټوي چې دا مخه کتل زما لپاره نه دي پکار، زما لپاره زما ایډیال پکار دی چې دلته باید وي، زه دی باید وګورم، نه دا چې لاره باید وګورم. یو عجیبه معنا هم ورکولی شي، دی چېرته روان دی؟ دی په همدې سړک روان دی چې باید د دې شیشې نه یې وګوري او که نه د هغه عکس چې دلته یې لګولی دی د هغه په خیال او په ژوند کې روان دی، د هغه په انعکاس کې روان دی، د هغه په تایید کې روان دی، د هغه په پیرودونکي دریځ کې روان دی. دلته د پیر بورډیو نقطې ته متوجه کېږو چې د ذوقونو او د عکاسۍ او بیا د هنر په فضا کې د وګړو شتون د دوی موقعیت څرنګه تعینوي او څنګه تعینېږي، د دوی موقعیت سره څه رابطه اخلي. کله چې د عکسونو په موضوع باندې، د عکسونو په بیکګراونډ باندې، د عکسونو په دریځ او موقعیت باندې خبرې کوو، هم متوجه کېږو چې پیر بورډیو ډېرې نازکې خبرې لري. څنګه موږ خپل عکس تر شا، چې موږ خپل عکس لرو، د هغې تر شا چې انتخابوو، یو ځای انتخابوو چې شاته چې ښکاره شي او له دې اړخه مو د دې کار د ترسره کولو یو قصد وي او یو معنا ته اشاره کوو او د هغې معنا په انتقال او په تایید کې فکر کوو چې نور هم پوهیږي یا نور پوهولی شم چې زما ذوق او زما علاقه څنګه کولی شي په تاسو لوړه واوسي او ښه واوسي، یا تر یو بل کس په ټولنه کې شته. د پیر بورډیو مجموعاً ټوله فضا لکه څنګه هم چې ویلي وو، یو ځانګړی ټولنپېژندونکی دی چې سبک تفکر فضا یې کاملا بېله ده. هڅه کوو چې د پیر بورډیو په اصطلاحاتو نن دا بحث توضیح کړم. د عکاسۍ ټولنپېژندنه زموږ د نن ورځې عناوین په پیل کې د عکاسۍ هنر یو څه مقدماتي او ابتدایي خبرې، د هنري اثر جوړونکي او پیرودونکي یا مصرفونکي یا مخاطبین، دوه هغه ډلې دي چې په ټولنیز لحاظ بیلیږي یو د بله. په دې باندې یو څه توضیح لرو چې کیدی شي زموږ ډېره خبره تر دې چې په خپله د اثر جوړونکو پورې وي، د اثر اخیستونکو، مصرفونکو یا کارونکو پورې وي، یعنې مخاطبین د یو عکس یا مخاطبین د یو هنري اثر. د هغې وروسته عکس څه معنا او څه ارزښت لري، عکسونو کې معناګانې انتقالیږي یا عکسونو ته معناګانې قایلیږي خلک او عکسونو پورې اړوند، د هغو جوړښتونو پورې اړوند، کیفیت پورې اړوند، داخلي کوډونو او سمبولونو پورې اړوند محتوا او معنا ورته قایلیږي خلک او دا معناګانې په ټولنو کې، په افرادو کې، په ټولنیزو ډلبندۍ او ډلګیو کې توپیرونه لري یو بل سره. د همدغې معنا په اساس باندې هم ارزښتونه همداسې تعینېږي چې یو عکس څومره ارزښت پیدا کولی شي.
د خپرېدو له لارې، د تایید له لارې، د معنا اخیستلو له لارې، د تفسیر کولو له لارې، یا کارکړنه چې لري کوم ځای کې چې کوم کار کولی شي یو عکس د هغه لارې. او په وروسته کې یو ډول ذوقي طبقاتي ویشه ده د عکسونو په رابطه چې خلک په بېلابېلو طبقاتو په بېلابېلو معیارونو کټګورۍ ویشي او وړې وړې ډلګۍ په خلکو کې جوړوي. دا د عکس اړوند کوم ذوق چې کارول کېږي، دا هم د بوردیو د مهمو خبرو نه یو خبره ده. وروسته کې زموږ خپل بحث د سلفي عکسونو په رابطه یو څه خبرې لرو او خپل بحث راټولوو. هڅه کوو په دې ټول بحث کې لیدلوری د پیر بوردیو وي، ولې بحث کولی سو مشترک هم د پیر بوردیو هم له هغه خواته په موضوعاتو نور وغږیږو سره. یو مخکینی فکر دا و چې البته دا تر پیر بوردیو مخکې هم و چې د هنري اثر لپاره دوه زاویې پام کې نیول کېږي، دوه معمولا لوی قطبونه یا دوه اړخونه پام کې نیول کېږي. یو اړخ یو قطب د اثر د جوړولو قطب دی طرف دی، یعنی هغه خواته چې یو شمېر کسان ولاړ دي او فکر کوي، متخصصین دي یا علاقمندان دي د هنر، یا دخیل کسان دي د عکاسۍ او د تابلو د نقاشۍ یا د بل هنر، دوی جوړونکي دي د دې هنر. دوی هم په کوم ځای کې چې ولاړ دي، کوم موقع کې چې ولاړ دي، ټولنیزې فضا نه متاثر دي، خپل ټولنیز میدانونه لري، خپل د ذوق او علاقې سره برابر هنري او فرهنګي او ادبي او مثلا سیاسي او اقتصادي او ټولنیز میدانونه لري، او خپل شتمني لري، خپل سمبولیکه شتمني لري، خپل فرهنګي شتمني لري، خپل اقتصادي او اجتماعي شتمني لري، سیاسي شتمني لري. دا شتمني او دا میدانونه سره کاروي او د خپل د لوړوالي لپاره او د خپل د فرهنګي او ذوقي برترۍ لپاره استدلال کوي. یو طرف د اثر تولیدونکي او جوړونکي دي چې منځ ته راوړي، یو طرف بل د اثر مصرفونکي دي. اثر چې کله وایو ستاسو مقصد تاسو روښانه وي چې کله اثر وایو یعنی کولی شي یو عکس اوسي، کولی شي یو تابلو اوسي، یو نقاشي اوسي، یو سندره اوسي، هر بل هنري توکی چې تولیدیږي او مصرفیږي په ټولنه کې. په ټولنه پیژندنه کې د مصرف بحث هم شته. د هنر مصرفیږي، لکه څنګه چې منځ ته راځي او خپل دوره لري، خپل وخت کې مصرفیږي. د نن ورځې سندرغاړو کار کمال ته خو پام دی که نه، یو سندره ووایي په یو ورځ کې اوج ته ورسېږي، دویمه ورځ بیا هېڅ خبره نه وي نوره، هېڅ څوک یې نه پېژني، نه څوک مهمه ګڼي چې کله تعقیب کړي. مثلا اوج او شهرت یې یو ورځ یا عمر ډېر لنډ شوی، یا دا چې ډېر تنوع منځ ته راځي، نور منځ ته راځي، په دې خاطر دا د منځ د فضا تنګوي. یا دا چې د ټولنې اصلي ذایقه نه راسپړي، خلک ټول په تمه باندې ورته راځي، ډېر خلک یې اوري، ډېر خلک یې انتخابوي، ډېر خلک یې لایک کوي، ډېر خلک یې ډاونلوډوي مثلا، مګر هغه تمه چې د خلکو ترې وي، هغه توقع چې ترې لري، هغه توقع پکې نه برآورده کېږي، سبا ته بېرته ډاون شي، بېرته ښکته راشي، بیا نور څوک یې بل ځل لپاره نه خوښوي. د فلمونو نړۍ هم تقریبا همداسې ده د نن ورځې فضا ته په کتو سره، او ډېرې نورې برخې هم همداسې. بل اړخ ته د جوړونکو تر خوا د اخیستونکي او مصرفونکي دي. دوی معمولا هڅونکي او تشویقونکي دي د تولیدونکو او د جوړونکو. د هنرمند لپاره یا د یو نقاش لپاره یا د یو سندرغاړي لپاره یا د یو عکاس لپاره تایید ډېر لوی تشویق دی. تایید چې واخلي چې وایي آفرین ورته ووایي، ډېر ښکلی عکس دی اخیستی، ډېره ښکلې سندره مو ویلې، مثلا ډېره فوقالعاده تابلو مو جوړه کړې. دغه تایید د ټولنې لخوا نه اخلي، او دا معمولا د مصرفونکو یا د نظر ورکوونکو یا د غیر جوړونکو خبرې دي او دریځ دی. هغه څوک چې جوړوي نه په هکله باندې غبرګون لري. هرکلی کول او پخلی کول د یو هنري اثر دا دوام اړخ پورې راګرځي دغه خلکو پورې. یو بله ویشه هم داسې ده، وایي چې یو د تولید د اثر تولیدونکي دي، یو په خپله اثر دی، بل د اثر اخیستونکي دي. هغه درې ګونې ویشه ده، درې څیزه دي. یو هنرمند دی، یو د هغه هنر دی، یو دغه د هنر اخیستونکي یا اغیزمن خلک دي چې ترې متاثر دي او مني یې. هغه یو بله ویشه ده. دلته بله ویشه ده، دلته موږ فقط خلق ویشو، ټولنه ویشو، دلته اشیا مو پام کې نه دي، مثلا هنر مو اثر مو پام کې نه دی، د اثر جوړونکي دي، اثر اخیستونکي مو پام کې دي. همدغه ویشه پیر بوردیو هم اخیسته ده. دی هم وایي چې
وګړي دي، ټولنیز شرایط دي، اجتماعي او تاریخي شرایط دي، فرهنګي شرایط او میدانونه او شتمنۍ دي چې یو اثر منځته راوړي. دا یو طرف دی. بل د اثر مخاطبین دي چې ترلاسه کوي یې. دی وایي د اثر د جوړولو یا د جوړېدلو څرنګوالی، چې څرنګه په یو ټولنه کې یو اثر منځته راځي او جوړېږي، او د ترلاسه کېدلو یا ترلاسه کولو جریان یې چې څنګه د مخاطبینو لپاره ترلاسه کېږي. په دغه شرایطو کې په دواړو خواو کې ډېر زیات نور عوامل او لاملونه شته چې فرهنګي او اجتماعي او سیاسي او اقتصادي دي، او دا وضعیت تعینوي. دا د اثر ارزښت، معنا، قیمت، معامله او تفسیر تعینوي چې څرنګه باید وي. او په دې کې تر ډېره بریده پورې د وګړو ذایقه رول لري، ذوق پکې رول لري، او علاقمندۍ پکې رول لري. دا دې ویش سره پیلوو وړاندې ځو. د ده له نظره، د پیر بوردیو له نظره، یو هنري اثر یو مخاوی دی د څه شي؟ د هغو خصلتونو چې تاریخي او ټولنیز منشأ لري، د ټولنې راپورته شوي دي په یو هنرمند کې، له تاریخي اړخه راپورته شوي دي، دی یو ځینو شیانو پوه شوی دی او جوړ شوی دی ورسره. هنرمند په تاریخي او اجتماعي شرایطو کې یو څوک جوړ شوی دی. د ده هغه خصلتونه چې ورته همدې شرایطو ورکړي دي، هغه خصلتونه پکې راغبرګېږي، منعکس کېږي پکې، او دا په هنري اثر کې منځته راځي. هنري اثر د یو هنرمند د هغو تاثیراتو چې بیرته ټولنې ته راځي، یا د هغه دروني شوو یا ننني شوو خصلتونو، عادتونو بیرته غبرګون دی یا مخاوی دی چې ټولنیزه بنا لري او په هر یو کس کې دي. ورسره تر څنګ یو شخصي نبوغ دی چې هنرمند لري. یو څه د ټولنې نه راخلي، ډېره برخه هماغه شرایط دي، تاریخ دی، ټولنیزه فضا ده، ذایقه ده، غوښتنې دي، تمایلات او تمې او انتظارات دي. یو څه هم په خپله د ده شخصي توانمندي او علاقمندي ده. دا سره دواړه ګډېږي، هنر منځته راځي ورسره، یا هنري اثر منځته راځي. هر هنري اثر چې ټولنې ته وړاندې کوئ همدغه ډول غبرګون لري. د خلکو د عادتونو خصلتونو سره مخ کېږي او د هغه عادتونو د خصلتونو په اساس باندې قضاوت اخلي. هر هنري اثر د خلکو د عادتونو قضاوت اخلي، او یا یې خلک ستایي، یا یې ردوي، یا یې نقدوي، یا یې پلوري، هر معامله چې ورسره کوي. هنرمندان د دې اړخه دوه ډوله دي. یو هغه کسان دي چې هغوی د هنر د ساتلو، د هنر د درولو، یا په هنر د معاملې کولو دریځ لري. دا تاجران دي. دوی نوم ویستلی ده چې هنرمندان دي. همدغه چې نوم یې ویستلی ده چې هنرمندان دي، دوی کولی سي هر ډول فاجعې ته خدمت وکړي. یعنې دوی کولی سي د هرې نابرابرۍ په تایید کې خپله تابلو جوړه کړي، عکس واخلي. دوی کولی شي د هرې نابرابرۍ او ټولنیز د هرې بدې پیښې په تایید کې، یا د هر ډول سلطې په تایید کې، یا د هر ډول بل خیانت چې بشرته کېږي، دغه خیانت په تایید کې فلم جوړ کړي، یا یو بل هنري اثر منځته راوړي. دوی لکه کشیشان او راهبانو غوندې دي. هماغه څه چې ورسره دي د هغې د تایید لپاره همیشه کار کوي. هغه څه چې اخیستي د ځان دغه مالک بولي او خلک ترې اغېزمن بولي. خلکو ته باید وړاندې شي د دوی تایید، د دوی فرمایش، د دوی تحلیل، د دوی دغه څرنګه چې راغبرګوي، دا باید خلکو ته وړاندې شي، او خلک باید ومني او متاثر شي. اما بله ډله هغه ده چې دوی تخصص نه لري، د هنر په ډېره معنا تخصص نه لري، په لږ معنا به تخصص لري، اما دوی انتقادي دریځ لري د وضعیت په رابطه. دوی داسې هنري اثر تولیدوي، وړاندې کوي، داسې یو قطعه شعر وایي یا لیکي، داسې یو هنر وړاندې کوي، داسې یو سندره وړاندې کوي، داسې یو فلم جوړوي، داسې یو عکس اخلي، داسې یو تابلو رسموي چې دا انتقادي وي، د منتقدینو دریځ راوښيي، بدلونکي او اړونکي وي د وضعیت، یا ننګونکي وي د وضعیت، دا وضعیت وننګوي، خلاوې راوباسي او ښکاره یې کړي، او آزاد وي. دا هیڅ بنسټ پورې مربوط نه وي، لکه دلته چې په مثلا ځینو بنسټونو پورې مربوط وي. کېدلی شي دلته خو د راهب مسله په دې خاطر ذکر شوې ده چې راهب موږ د دین او د مذهب سمبول ګڼو، یا مثلا استازی بولو. کولی شي دا مثلا په هر بل بنسټ پورې مربوط وي، نه د دین پورې یوازې، سیاست پورې مربوط وي، اقتصاد پورې مربوط وي، د اقتصاد خدمتګاران وي، د خلکو د نابرابرۍ په تایید کې، د سیاست خدمتګاران وي، د حکومت او دولت او د حاکم وضعیت خدمتګاران وي، ټول همدلته وي. اما دوی آزاد دي، دوی د هیڅ بنسټ استازیتوب نه کوي،
دوی فقط یو آزاد بشري حس لري او فکر لري د هماغه په انعکاس کې خپل هنر وړاندې کوي. دا د هنرمندانو ویشه ده. د هر هنري اثر معنا، ارزښت او منل د څه شي نه اغېزمن کېږي؟ د هغه شرایطو نه چې دا توکي تولید شوی دی او د هغه شرایطو چې د هغه وضعیت او څرنګوالي چې خلکو ته وړاندې کېږي. یو هنري اثر څرنګه خلکو ته وړاندې کېږي، معنا او ارزښت د همدې وضعیت نه متاثر دی او څنګه منځته راغلی ده، په کوم تاریخي شرایطو کې منځته راغلی ده. داسې یو وخت کې چې مثلا تاسو ګورئ، داسې یو وخت کې چې په داسې یو ټولنه کې چې موږ یو، جګړه ډېره زیاته وي، یو د سولې سمبول فوق العاده معنا درلودلی شي، ځکه د هغه اجتماعي تاریخي شرایطو نه راپورته کېږي چې معمولا ټولنیزه ذایقه ورسره برابره ده یا د اکثریتو روحیه ورسره برابره ده. د ټولو ترجماني کولی شي په یو بله اصطلاح چې د هنر په رابطه ډېره کارول کېږي. همدغه تاریخي شرایط د هنري اثر په معنا ورکولو کې چې څه معنا درلودلی شي، په ارزښت تعینولو کې چې څه ارزښت درلودلی شي او په دې کې چې څنګه منل کېږي ټولنه کې، په دې اغېز لري او تاثیر لري. په داسې یو وخت کې مثلا تاسو ډېر وخت نه پوهېږم څومره د شعر و شاعرۍ سره علاقه لرئ، موږ تېرو کلونو کې د 2 لسیزې د جګړې دغه وروستي لسیزې 2000 دېخوا د ښاغلي تراب یو څه شعري نمونې لرو. دی یو ځای په شاعرانو باندې انتقاد کوي، هلته وایي چې دا ګودره او دا پیغلې چې ته یادوې دا د تا په مرګ تمام شي. زما هغه محتوا فقط په یاد ده، په دې خاطر چې ستا تر څنګ ماشومان وژل کېږي، ستا تر څنګ خلک وږي ناست دي، ستا تر څنګ خلک کونډې او یتیمان دي، د کور غړي له لاسه ورکړي، د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي. په داسې وخت کې ته مثلا هغه څه یادوې چې دې شرایطو پورې، دې وضعیت پورې مربوط نه دي. متوجه یې د انتقاد ته؟ دا انتقاد د یو څه تاریخي او اجتماعي شرایطو راپورته سوی دی. دا انتقاد هوایي نه دی. تاسو د شرایطو بیل کوئ، تراب هسې چټیات وایي بیا. هلته کله چې شرایطو کې مګر کېږدئ، دقیق هماغه وضعیت ورسره درک کړئ چې اطراف کې څه روان دي، دی حق لري چې نورو ته ووایي چې تاسو سرې شونډې او شنه خالونه مه یادوئ. دی حق لري چې بیا دا انتقاد وکړي، ځکه د ټولنې دقیق اړتیا د دغه ذوق سره د هغه د ذوق برابر بل څه ده، د ده د پوهېدنې او ذوق برابر بل څه ده. د مثال کې متوجه سوئ. اخیستنې هم همداسې ده. یو هنري اثر چې کله ټولنې ته وړاندې کېږي، دا شرایط چې دا خلکو ته وړاندې کېږي کوم ډول شرایط دي؟ معمولا د تاثیر شرایط په ټولنو کې ډېر ځانګړي وي، ډېر کم کسان متوجه کېږي. معمولا سیاستوال په اوسنیو ټولنو کې، پخوانیو کې هم کېدای شي و، سیاستوال او له اقتصادي اړخه ځواکمن خلک د ټولنې د فضا مدیریت کوي. مثلا دوی ته ښکارېږي چې کوم وخت کې کوم څه ډېره اړتیا پیدا کوي ټولنې ته تر یو ځایه پورې. دوی ته ښکارېږي ځکه دوی فضا پخپله کنټرولوي. هغه مخکې کلونو کې دا بدې ترخې قصې شته ده. مخکې کلونو کې چې خواړه او ارتزاقي مواد خصوصا مثلا هغه چې لومړي ضرورتونه دي یا لومړني ضرورتونه دي زموږ، هغه به د څو کسانو په لاس کې چې محدود وي او محدود به و، دوی به پوهېدل چې د خلکو د فشار تکمه کوم ځای کې ده، څنګه کولی شي خلکو ته فشار او ټکان ورکوي. هغه وخت کې چې خلکو باندې فشار راځي، ډېر نور څیزونه تاسو باندې منلی شئ. هلته چې خلک وږي کېږي او تاسو مثلا وږي کوئ، یو څو وخته دا وړم چې ذخیره کړي دا نه وړئ، بازار ته یې نه وباسئ. دا تاجران بازار ته یې نه وباسئ. خلک مجبورېږي چې د 1200 په ځای باندې 2400 واخلي، نه پیدا کېږي بازار کې. کله چې وضعیت داسې کېږي، تاسو په دې وږو خلکو باندې نور شیان منلی شئ، وعدې ورکولی شئ. دغه د وړاندې کولو شرایط هم ډېر زیات مهم دي. د ډاکټر شریعتي خبره ده چې ویلې هغه ټولنه کې چې بېګا لپاره خوړو ته څه نه لري، تاسو د کتاب قصې کوئ. دا یو ډول ریشخند وهل دی په دوی، یو ډول ریشخند وهل دی په دوی باندې. هغه څوک چې په خپله خېټه یې وږي، ماشومان یې وږي، ورته وژاړي، هغه د کتاب د محتوا په قدر څه پوهېږي؟ اړتیا یې ورته څه ده؟ هېڅ اړتیا ورته نشته ده. اوس هغه څه چې لومړیتوب لري د خپلو ماشومانو مړول دي. همدغه ده. تاسو دا وضعیت پورې تړئ. کله چې وضعیت پورې تړئ، وضعیت درک کوئ، همدغه تاریخي او اجتماعي شرایط او فرهنګي شرایط د هنري اثر د اخیستنې زمینه
تعریفوي. بد وضعیت کې ښه اثر هم که تاسو وړاندې کوئ نه استقبال کیږي. ښه اثر له دې اړخه وایم چې یعنې فکر کوو چې د یو بلې څېړنه کې د بلې ټولنې یا د همدې ټولنې د یو بلې مرحله کې ډېر ضروري دي. هغه کسان چې همدا نن هم د 10 کاله وروسته فکر کوي او وایي چې 10 کاله وروسته زموږ معارف باید داسې وي داسې وي داسې وي داسې وي، نن چې ټولنه وګوري دوی چې هر څومره جالب فورمول وکاروي خلکو پورې خاندي دا څه وایي تاسو. اوس صحیح ده، اما زموږ د اوسنۍ ستاسو د خبرې د اخیستنې شرایط په دې ټولنه کې برابر نه دي هغه 10 کلونو وروسته چې تاسو تحلیلوئ یا مخکې هم داسې چې تېر شوي. په هر حال دا پوښتنه ده، آیا ذوقونه خلکو کې برابر دي؟ یو ډول دي. ذوقونه خو مخکې په تیر لیکچر کې هم موږ د تمایز یا د بیلاوي کتاب په بهانه وویل څه. اصلي خبره دا ده چې ذوقونه په ټولنه کې ټولنیز دي، په ټولنه کې منځته راځي او شکل اخلي، زموږ د روزنې سره برابر شکل اخلي. ښه چې کله اوس داسې ده، آیا ټولو وګړو ته برابر دي؟ ټولو کې یو ډول شکل اخلي؟ ټولو کې په یوې کچې دي یا ټولو کې یو کیفیت درلودونکي ذوقونه دي؟ که بله پوښتنه چې تر دې هم ظریفه او دقیقه وي داسې مطرح کړو چې آیا ذوقونه دغه ذوقونه چې په ټولنه کې شکل اخلي کولی شي په یو مورد باندې توافق وکړي یا یو هنري اثر تایید کړي یا د یو هنري اثر نه هماغه خوند واخلي لکه ټولې چې اخلي نورې چې اخلي؟ دا هغه پوښتنه ده چې دلته مطرح ده. دی وایي چې هغه فشار چې له اقتصادي اړخه یعنې د مالي اړخه ټولنې ته ورکول کیږي او په باندې راځي او خلک په دې فشار په مقابل کې په 2-3 کټګوریو چې لوړه طبقه ده، منځنۍ طبقه ده او ښکته طبقه ده وویشو. پورتنۍ طبقه چې ډېره فوق العاده ده له اقتصادي فشاره وراخوا ده وتلې ده چې فشار پرې نه راځي، دوی ذوق بل ډول دی. هغه چې منځنۍ طبقه ده د دوی ذوق هم بل ډول دی، بل ډول شکل اخلي، د دوی کچه هم د ذوق بل اندازه ده. اما هغه چې ښکته دي خلکو، هغه چې مرفه ژوند نه لري او سهولتونه په خپل ژوند کې نه لري، د دوی ذوق بل ډول دی. بناء موږ د ذوقونو دغه ډول طبقاتي ویش سره هم مخ یو. خلک دغه فشار د اقتصادي او مالی فشار په اندازه یو مورد دا دی، نور مورد هم شته. لږ تر لږه دا خو مارکسیستي افکار دي، لږ تر لږه د اقتصادي فشار په نتیجه کې هم څه وي د خلکو ذوقونه په بېلابېله کچې په بېلابېل ډولونو جوړیږي. د خلکو ذوقونه یو ډول نه دي، په یوې کچه او په یوې بڼه نه دي، او دا ذوقونه په خلکو کې فرق کوي. دا ډول تمې شته. دا هماغه ټولنیزې تمې دي چې د هنري اثر په تولید کې او په منځته راوړو کې او په معنا کېدو کې ارزښت ورکولو کې تاثیر لري. نشي کولی یو هنري اثر تاسو مثلا د هنرمند یا د جوړونکي او یا د مخاطب یا د اخیستونکي د ذهني فرضیاتو نه لرې کوي. د چې کله دا اثر منځته راوړو کوم ډول فکرونه د مخکې نه درلودل، مخکینی باورونه تر اوسه تجربه سوي نه دي، ازمایل سوي نه دي، هغه باورونه او دا ډېر زیات دي، مونږ کې ډېر زیات دي. مونږ د نورو هغو ذهني باورونو چې مخکې لرو د یو څه په هکله هغو ته په کتو سره خپل نور باورونه هم تاییدوو او جوړوو په خپله. دا ذهني فرضیات دي. وګړي په بېلابېل ډولونو سره د بېلابېلې کچې او بېل خطرونو او اندازې سره په ټولنه کې په فرهنګ او سیاست او اقتصاد کې د فرضیات سره مخ دي او دا فرضیات د دوی کړنې او چلندونه او دریځونه اعمال او برخوردونه تعینوي یو ځای پورې. همداسې ورسره پخوانۍ تجربې، کومې تجربې چې موږ مخکې درلودلې دي یو هنري اثر په معنا کولو کې، په ارزښت ورکولو کې او په کارولو کې یا په منځته راوړلو کې تاثیر لري. پخوانۍ تجربې زموږ د یو اثر په ظرافت کې او په هر ډول بدلون کې رول درلودلی شي. له دې نشو تښتېدلی. اوسني شرایط، هغه اثر چې نن په دغه شرایطو کې منځته راځي، دغه شرایط چې همدا اوس حاکم دي، که دا شرایط لږ وڅرخوي بدلې کوي، همدغه اثر په همدغه بڼه بیا منځته نه راځي. هر اثر د خپلو شرایطو تولید دی، هر اثر د خپلو شرایطو تولید دی. بناء شرایط چې کله بدلیږي، ټولنیز شرایط، اقتصادي او سیاسي، اجتماعي شرایط، فردي شرایط، چاپیریالیز شرایط په همغه ځای کې همغه محیط کې دا اثر منځته راغلی دی، دا چې کله بدلیږي اثر کیفیت، وضعیت، شکل، بڼه، پیغام، عمر، دا ټول بدلیږي ورسره. همداسې رواني وضعیتونه، هر هنرمند د خپل اثر په منځته راوړلو کې هنري لذت او هنري رواني وضعیت لري. رواني وضعیت لري، هر یو څوک رواني وضعیت لري ورسره. یا به ورته ډېر خوشحالي، د رضایت احساس کوي ورسره، پر نورو د
فخر او د ویاړ احساس کوي، له نورو ځان د لوړ حسابونې فکر لري، د رواني اړخه د همدردۍ فکر لري، مثلا یا عاطفي احساسات لري، بشري دردونه دي ورسره، د نورو د دردونو انعکاس کوي، ځان د نورو په رابطه مسؤل ګڼي او یو خاص ډول رواني حالت لري، په ماتم او په تکلیف سره ایجادوي او جوړوي، په خوشحالۍ او لذت سره جوړوي. دغه ټول رواني حالتونه دي چې یو وګړی درلودلی شي. او له دې هم اثر اغېزمن دی، یو هنري اثر چې منځته راځي د دې اغېزمن دی. ورسره اړتیاوې او اړیکې کومو شرایطو کې چې دا وګړی چې اثر تولیدوي یا یې ترلاسه کوي اخلي مخاطب دی، د همغه شرایطو د چې دی کومې اړتیاوې لري هغه اړتیاو سره برابر معنا کېږي دا اثر، همغه اړتیاو سره برابر ارزښت پیدا کوي. یو څوک چې له مالي اړخه په ډېر یو ښه وضعیت کې وي، له کاري اړخه ښه وظیفه ولري، له ټولنیز موقعیت ښه موقعیت ولري، ښه پرستیژ او منزلت ولري، دی چې کله ورځي یو تابلو کله ګوري د دې لپاره چې کور یې ورسره ښکلی شي هم راوړي، خپل کور کې یو پیغام پرېږدي او دا پیغام فرق نه کوي د ده لپاره چې څومره رسا دی، همدا چې په خپله سوژه لري، موضوعیت لري، همدا یې جالب دی. دی راوړي ډېره لویه تابلو کولی شي په کور کې کلک کړي، دغه دپاره کولی شي یو څوک هم راولي چې دا نصب کړي، دغه دپاره یو بیل موټر هم نیولی شي چې کور پورې راوړي، هغه په ډېر لوړ قیمت هم اخیستلی شي. اما برعکس یو څوک چې اړتیاوې نورې دي کاملا، فقط دې سودا کې دی چې څنګه د خپلو ماشومانو لپاره د دغې اونۍ په پای کې جامې واخلي، په دغسې یو فکر کې دا تابلو څومره معنا ورکولی شي، څومره ارزښت درلودلی شي، یو اثر څومره ارزښت درلودلی شي. همدغه اړیکې او همدغه اړتیاوې تعینوي. د یو چا لپاره چې اړتیاوې ډېرې زیاتې که یو ډېر لوی قیمتي اثر هنري له ځانه سره ولري، یو تابلو ورته په میراث پاتې وي چې ډېره زیاته قیمتي ده او د ده اړتیاوې نورې دي، هغه ډېر ارزانه باندې خرڅولی شي باندې، ځکه چې د ده اړتیاوې او اړیکې نورې دي کاملا او دغه شرایط او وضعیت داسې تعینوي. ورسره نورې باورونه او فکرونه، هغه کسان چې دا مکتبي فکرونه چې کوي، چې په یو خاص کوډونو، په خاص فرمولونو او په خاص ترکیبونو باندې باور لري، د انسانانو په رابطه، د نړۍ په رابطه، د اړیکو په رابطه، د هستۍ په رابطه، مثلا بېلابېل ډول باورونه دي شته، د اعتقاداتو اړخه شته. دا آثار ورته په همدغه باورونو او په همدغه فکرونو چې لري بېلابېلې معناګانې او ارزښتونه پیدا کولی شي، موقعیت پیدا کوي. دا اثر چیرته کېښودل شي، بیا هغه باورونو ته په کتو سره کېښودل کېږي. یو عکس د مسلمانانو په کور کې قبلې خوا ته نه کېښودل کېږي، فکر کوي چې دې خوا ته زموږ اعتقادات موږ ته اجازه نه راکوي. دا چې اوس مثلا یو عکس قبلې سره څه رابطه لري، دا کېدای شي ډېر واضح نه وي، ولې فقط یو روایت تر شا دی، یو روایت تر شا دی، یا دې ته ورته ډېر نور تصویرونه او عکسونه، هر یو په خپل ځای کې باورونو سره برابر او فکرونو سره برابر کولی سي، استعمال سي، ارزښت پیدا کړي، وکارول سي. نن سبا په ټولنیزو شبکو کې د دغو پیښو چې کېږي، د دغو پیښو هغه ډېر بد او کرکجن تصویرونه هم د بعضو کسانو لخوا خپرېدلی شي، د بعضو کسانو لخوا نه خپرېږي، نیوکې پرې باندې کوي چې تاسو دا عکسونه ولې خپروئ؟ په دې خاطر چې انساني درد لري، په دې خاطر چې موږ د انسان د بدن ټوټې نشو لیدلی چې باندې پرتې وي، په دې خاطر چې یو ماشوم نشي لیدلی چې کته کوي شفاخانه کې. اما یو شمېر نور انسانان چې همدا بل ډول باور لري، هغوی ته دا مسله نشته بیخي، هغوی ته کېدای شي عاطفه د نورو انسانانو مطرح نه وي، یا که مطرح وي عاطفه ورته بیخي بل شی ښکاري، بل ډول یې پېژني د انسانانو عاطفه، نه ژوبلېږي انسانانو سره، لکه زه چې نه یم ژوبل شوی، زه خپروم، خلک راځي خپروي مثلا. همدا د رسنیو په سر کې یو څوک دی، یو فکر دی، یو باور دی، همغه باورونه او همدغه افکار اجازه ورکوي چې دا کار وکړي، او برعکس هم همداسې. حتما مو اورېدلي دي، حتما د ژورنالستانو په رابطه دا خبره ډېره ده چې یو وخت کې یو پېښه کېږي، دی راځي عکس اخلي د هغه پېښې، نیوکه پرې باندې دا ده چې تاسو انسان نه یئ، مګر د څاه ته غورځېدلو قصه مو اورېدلې ده چې څوک څاه ته غورځېدلی و، یو کس راغی، دا وایي فلسفي و، راغی فلسفي و، هغه راغی وویل چې ته څنګه دلته غورځېدلی یې؟ ده وویل چې ما سره مرسته وکړه چې زه راپورته شم، د کندې نه مې راوباسه. هغه ویل چې علت د ستا د غورځېدو څه دی؟ بل چې راغلی وایي نه پوهېږم فزیکدان و که هندسي و، هغه به دا زاویه کتله، صحیح دی، هغه به دا زاویې کتله چې څنګه داسې شوي دي. ژورنالست چې راغلی و هغه ویل چې ته ودرېږه زه ستا عکس واخلم چې ښه راپور باندې جوړېږي. متوجه یاست؟ اخر کې وایي چې یو بېسواد را پیدا شو، هغه راپورته کړه راځه ته دغه غواړې ده. حتی د همدغه باورونو افکارو له مخې
هغه انساني قاعده چې موږ باندې ټول یا اکثریت د ټولنې باندې باور لري او انسانیت دغه شی بولي، اخلاق سره جمع بولي یا بشري عاطفه یو دغه یو هستی بولي، هغه دا کسان له انسانیت وباسي. بیا دا انسانان لري بيخي ستاسو مخکې یو بل انسان باندې مثلا برید کیږي، حمله کیږي. ما ځینې ویډیوګانې وکړې، حتما تاسو لیدلې دي. په همدغه معاصر نږدې همدغه کلونو کې، حتی افریقا کې هم نه، په همدغه ښارونو کې یو باغوش کې د زمري سره په اشتباه یو کس چې ورسره لوبې کولې لاس یې نیسي، زمری د هغه نه د پنجرې نه ټول ترې نږدې خورځ کېږي، عکس یې اخلي او دغه لاس کش کوي وش کوي. دغسې پېښې ډېرې زیاتې کېږي او مونږ فکر کوو یو حالت به دا وي چې وګړي فکر کوي چې مونږ ځان وژغورو خپله. یو دا دی. یو حالت به دا وي چې مثلا دا د خپله اشتباه مونږ یې څه کوي باندې تمایز، دا د خپله اشتباه ده، دی باید اشتباه ونه کړي، دغسې پرېږدي چې اشتباه یې کړې ده، خپله جزا وګوري. بل دریځ دا دی چې یو برداشت نه په همدغه معنا کې ټولنې ته یو پیغام ورکوي. د ډېرو روشنفکرانو چې زما له نظره ډېر خرافي دریځ هم دی، د ډېرو روشنفکرانو په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په اجتماعي لحاظ او فرهنګي لحاظ خبره دا ده چې مونږ یو وړه سوژه، یو وړه پېښه چې مونږ یې شاهدان او بده هم وه، په دې خاطر مونږ دخالت نه ده کړی چې نور ته یې وښیو چې داسې پېښې اصلا په تاریخ کې ونه شي. یو کس دې وخوري، ولې مونږ غواړو داسې یو پیغام ایجاد کړو چې پس د دې هېڅ څوک ونه خوري نور. اما څومره دا پېښه، دا فکر عملي شوی دی، دا په خپل ځای، خو دا هم یو ډول ذوق او سلیقه ده، ټولنې وګړو کې جوړه کړې ده او ورکړې ده. دا ټول په یو هنري اثر اغېز لري. صحیح ده که نه؟ اما څه چل وکړو، کیدای شي عاطفه همدا وغواړي. د هنر مینه یوه مقاله ده د پیر بوردیو، د هنر مینه، په دې کې ځینې مهمې خبرې د هنر او د هنري اثر په رابطه کړي دي. دی وایي چې د یو هنري اثر ستاینه چې څوک کوي یا ستاینه یې کوم ځای کې کېږي، د دې ستاینه تر شا ډېر تاریخي او ټولنیز لاملونه پراته دي. دا ستاینه یوازې ذوقي نه ده، یوازې فقط تاسو داسې نشئ کولی چې د دې فرد انعکاس یې وبولئ چې دا کس ګوري او دستي تاییدوي یا توصیفات یې په هکله باندې کوي. د دې تر شا ډېر نور زیات اجتماعي، تاریخي، فرهنګي، تربیتي دلایل او لاملونه پراته دي، ډېر زیات. هر یو کس تر شا تاسو کولی شئ دا لاملونه وڅېړئ او بحث باندې وکړئ. زه کولی شم دا انتقال هم کوم خپل پوهنتونونو ته، هغه ځای کې چې د مینتوب کیسې کېږي، یو کس لیدلی وي او داسې فکر ورته پیدا کېږي چې دا تر ټولو ډېر زیات ښکلی دی او تر ټولو ډېر زیات ځانګړی دی. د دغسې وضعیت او د دغسې کتنې تر شا ټولنیز او فرهنګي لاملونه پراته دي. ذوق فردي نه دی. یو ستاینه د هر یو هنري تصویر ستاینه هېڅکله ځانګړې نه کېږي او هېڅکله پرته له زمینې نه کېږي، پرته له مخکینۍ زمینې ستاینه نه کېږي. لکه تیر لیکچر کې مې څه وویل، د ذهن د نړۍ سره څنګه مخاوی کېږي پرته له زمینې. د بوردیو پوښتنه ده څنګه کېږي. سارتر نه پوښتنه کوي، لوی شټراوس نه پوښتنه کوي، یا آلفرد شولز نه پوښتنه کوي چې دوی د همدغه افکارو پلویان دي، د دې خوا او د هاخوا عینیت او ذهنیت. دوی ته وایي څنګه ذهن مواجه کېږي د نړۍ سره، مګر دا چې ټولنیز زمینه ونه لري، تاریخي او فرهنګي زمینه ونه لري، امکان نه لري. بناً ستاینې چې موږ د یو پدیدې نه، د یو هنري اثر نه په تأثر کې چې ترې اغېزمن شوي یاستو، د هغه توصیف کوو او د هغه لپاره ژبه کاروو، کلمات کاروو، تایید یې کوو، دا ټوله ټولنیز زمینه او ټولنیز زمینه غواړي ولري. د دغې ټولنیز زمینې په کتو سره او په اندازې سره موږ تصویر ته معنا ورکوو، یو هنري اثر ته. چیګوارا دوه تصویر دي، چیګوارا دي، دې ته ښه دقت وکړئ. یو تصویر دی چې مړ شوی دی، جسد پروت دی. یو تصویر د ژوند دی. دا انقلابي څېره چې په 20مه پېړۍ کې ډېره زیاته مشهوره ده. د ده پېښه، د ده د مرګ پېښه د ده د پلویانو لپاره او مخالفینو لپاره دوه ډوله معناګانې لري. همدا یو عکس دغه هغه کسانو لپاره چې د ده پلویان دي، هغوی ته دا مسیح ښکاري، مسیح چې اعدام شوی ده، مقدس ښکاري، ځانګړی ښکاري، اتل ښکاري. د دوی له نظره جاویدان څه نور. موږ خپله ټوله عادت لرو همداسې څوک چې موږ لاس ورکوو او ته نور هر کله پاتې کېږي زموږ په ژوند کې، ته به هېڅکله هیره ونه وځي زموږ. همداسې کېږي که نه. د چیګوارا د پلویانو لپاره دا تصویر چې دوی اعدام کړ او ویې وژه په ډېر بېرحمۍ او بد وضعیت سره، دا تصویر دوی لپاره د یو قهرمان تصویر دی چې نور هېڅکله نه مري. دا تصویر نور هېڅکله نه مري، ځکه د مبارزې لپاره د دوی په نظر، د دوی په معنا کې، د دوی په قاموس کې او د دوی په فرهنګي زمینه کې داسې یو معنا ورکوي. اما برعکس هغه کسانو لپاره چې وژنه د سر پورې ولاړ دي، دغه چې خوشحاله دي ورته، د دوی لپاره دا ده چې خلک د عبرت واخلي چې موږ سره څوک مقابله کوي، داسې له منځه وړو.
خلک دې متوجه شي چې د دې لار تعقیب نه کړي دغسې به موږ ته پروت بیا د دوی لپاره داسې معنا ورکوي د دوی قاموس او فضا بیله ده فرهنګي زمینه بیله ده د دوی ذوقونه او علایق د دوی د فرهنګي او اجتماعي زمینې سره بیل جوړ شوي دي دوی د بل ایډیالوژۍ د مبارزې کسان دي متوجه یاست همدغه یو عکس نه دوه ډوله متفاوت برداشتونه او معناګانې پورته کیږي یعنې چې تاسو وایئ چې پلویان مثلا پلویان په همغه ایډیالوژۍ وایي چې مخالفین دي صحیح دی خو همدغه فکر کول که مخالفین چې فکر کوو صحیح ده که نه موږ وایو چې اجتماعي او فرهنګي زمینې چې کله بیلیږي د یو عکس یا د یو هنري اثر معناګانې بیلیږي همدغه یو عکس دی همدغه د صدام پیښه تاسو ولیده د پلویانو لپاره بل ډول معنا لري یو قهرمان د اختر په ورځ قرباني ورکړه نه وایي د قربانۍ په اختر کې قرباني ورکړه د اسلام لپاره او هغه هم اخر کې سره قرآن نیولی و مثلا د امریکایانو لپاره د مخالفینو لپاره څه معنا لري هغه کسان چې د حقوق بشر مدافعین دي او فکر کوي چې دی مثلا خاین و د هغوی لپاره دا ده چې موږ یو مجرم خپل سزا ته ورسوو ګورئ چې څنګه معنا پیدا کوي ورسره ذوقونه خړوبېږي همدغسې پېښو سره همدغسې معناګانو سره همدغسې واقعیتونو سره دا د ذوقونو خړوبېدل دي موږ چې کله زمینه مو بیله سي زموږ ذوق بل ډول شکل اخلي بل ډول جوړېږي حس مو یا هغه څه چې موږ ورته زړه سوړوالی وایي زړه پې یخوم یا سترګې پې یخوم همدغه ټولنیز زمینې غواړي همغه خاص ټولنیز زمینو کې چې اوسئ بیخي کاملا په بېله معنا سره تاسو خپل سترګې یخوئ یو بل څوک ستاسو په مقابل کې بیخي فکر کوي اما حتی یو پدیده کې یو هنري اثر کې یوې پدیده کې تاسو کېدلی شي ځینې فلمونو ته وخاندئ هماغه فلمونه دي چې نور کسان لیدلي دي او ځینې کسان ورته وژاړي ځینې کسان کاملا ورته وژاړي هنري زمینه د درک زمینه حسي زمینه یا د بوردیو په اصطلاحات میدان کاملا بیل دی په بیل میدان کې ورته ګوري مثلا د یو چا لپاره چې یو فلم چې د مینې قصه لري که دی ادبي میدان ځان ته ولري ادبي قریحه ولري ذوق ولري د ادبیاتو له نظره دغه ټوله قصه د فلم ټول داستان ورته شعري پردازش دی ټول هر لحظې ته یې کولی شي یو قطعه جوړه کړي هر لحظې ته یې کولی شي یو قافیه ووایي یو ردیف جوړ کړي اما د یو بل چا لپاره چې په همدې حس کې واقع دی هېڅ شعر او شاعري سره جوړ نه دی همدغه د نفرت او د کرکې یا د مینې د ژورې مینې حس لري په همدې میدان کې واقع دی د بوردیو په وینا شتمني ټوله دغه فرهنګي شتمني ده د دې لپاره دا د تایید فلم دی دا داستان د ده لپاره تقویه کوونکی د ده د ذوق خړوبونکی او یو ځانګړی موقعیت ورکوونکی فلم دی دا یې زمینه بل تصویر ته وګورئ دا ډېر مشهور تصویر دی چې څو کاله وړاندې دی اوباما په یو عادي رستورانت کې د مدودوف کې کوم دا نومېږي د ده سره یو ځای کې ساندویچ خوري دا عکس ډېرې زیاتې معناګانې انتقال کړې ځان سره ډېرې زیاتې په بېلابېل رسنیو کې بېلابېل ډول سره غبرګونونه درلودل مثلا تاسو کولی شئ دلته دقت وکړئ ځینې کسانو فکر وکړي چې دا عکس په دې معنا ده چې ډېر امنیت او ډاډ شته دی ځکه ولسمشر کولی شي یو عادي رستورانت ته ننوځي ډوډۍ وخوري د یوه معنا ځینې کسانو فکر وکړي چې دا پوپولیستي حرکات دي د خلکو سره د خپل د کچې د تایید لپاره د خلکو نه د رضایت راپورته کولو لپاره عوامانه خوی کارولو لپاره یا ډیر مردمي یا خلکو پورې اړوند مسایلو ته ورتګ لپاره داسې یو عکس دی دا چې عام خلکو منځ ته راځي و هېڅ هغه تشریفات نه مراعاتوي و خپل ریاست جمهوري پام کې نه نیسي و د عامو خلکو منځ ژوند ته راننوځي و داسې چې خلک څه خوري هماغه خوري داسې یو حرکت د ځینو کسانو لپاره نمایش او بیکاري ده دا رئیس جمهور دومره مهم مملکت رئیس جمهور دا بل کار نه لري چې راځي فقط تمام ورځ داسې مهم وخت خپل په داسې ځای کې مثلا خلکو سره تېروي ډوډۍ خوري د ځینو کسانو لپاره همدا معنا ورکوي ځکه د هغه لپاره د ریاست جمهورۍ او د ولسمشرۍ ټوله برنامه وختونه لحظه لحظې او کارونه ډېر زیات مهم دي څنګه کولی شي یو څوک ولسمشر وي دومره مهم مسایل د نړۍ په رابطه ولري دا فیزیولوژیکي دی بلې مثلا تاسو د یو انسان په صفت دا یو بله کچه کې واقع کوئ مثلا وایي چې دا خو اړتیا لري دې ته باید ډوډۍ وخوري خو یعنې هغوی هم خبره به کېدی چې دلته ډوډۍ ونه خوري کېدای شي بل ځای کې ډوډۍ خوړلی وای لکه نور وخت چې خوړه دا حرکت یې ولې داسې کړي دي د ځینو لپاره مثلا دا تبلیغات او اعلانات دي فکر کوي چې دا اشتهارات ځان ته کوي کمپاین کوي ځان ته مثلا یا هوټل ته کمپاین کوي یا دغه خوړو ته کمپاین کوي یا کسانو ته کمپاین کوي چې ورسره دي هلته راغلي دي یو معناګانو درلودلی شي که نه کاملا او دا کسان چې دا ډول برداشت کوي د دوی زمینې همداسې دي که نه او دوی مستحق دي چې دا ډول برداشت کوي ځینې کسان ته عادي عکس کوي دا هېڅ قصه نه لري هېڅ معنا نه لري لکه دا نور کسان چې عکس اخلي عادي ژوند نه خپل دوی هم عکس اخیستی دی خپل کړی دی اصلا د کتلو ارزښت نه لري کېدای شي د ځینو لپاره داسې وي
همداسې وو البته دې باندې بررسي شوې ده. ځینې خلک فکر کوي چې نه د امریکا خلک غیر سیاسي خلک دي ولس په دې خاطر ولسمشر کولی شي ورسره واوسي پرته له دې چې د سیاست په هکله خبرې وکړي او همیشه سیاسي واوسي. ولسمشر کولی شي د خلکو پورې اړونده مو واوسي، عادي واوسي لکه د خلکو سره برابر واوسي. غیر سیاسي هم کولی شي واوسي، دا بل برداشت دی. او بعضې کسان وایي چې نه دا د امریکا د نورمال حالت ښودنه ده، د سیاسي وضعیت او د ولسمشر د رواني وضعیت ښودنه ده، نورماله ښودنه ده. ولسمشر غني هم 1 کال 2 کاله مخکې که 3 کاله مخکې یو ځل راوتلی و شارناو ته، د هغه په رابطه ما همدغسې کومیټونه تقریبا ولوستل. هغه چې کله کوم ځای کې خپور شوی و ځینې کسانو فکر کوو چې دا څومره کولی شي جرأت ولري د عامو خلکو منځ ته ننوځي. بعضې کسانو ویل دي چې بس دا په دې معنا ده چې امنیت ډېر ښه دی. بعضې کسانو ویلي و چې دا بېکاره پد دلته راوتلی دی. بعضې کسانو ویل ډول ډول برداشتونه د یوې ویډیو نه، یو اثر او بېلابېلې معناګانې، بېلابېل تفسیرونه او تاییدونه. د بېلابېل تاییدونه یعنې بېلابېل ټولنیز موقعیتونه یعنې بېلابېل ذوقونه. بوردیو یو خبره د هنري اثارو په رابطه کوي او دا ډېره جدي توضیح کوي په خپل مقاله کې. هر هنري اثر له خپل ځان سره رمزونه او کوډونه لري انتقالوي. هر هنري اثر رازدار او رمزداره دی. هر هغه څوک په باندې پوهېدلی سي چې دا رازونه ولري له ځان سره او دا رمزونه او کوډونه ولري له ځان سره. که دغه رمزونه او کوډونه یې ونه لري دا اثر د وګړو لپاره معنا نه لري او ارزښت هم نه لري. همدې لپاره مثلا تاسو یو چاته چې د ټولنې عادي وګړی دی، د نن سبا عادي وګړي زه نه پوهېږم کومې کټګورۍ کې کومې ډلې کې دي، مثلا یو څوک دوکاندار دی، تاسو د هغه لپاره راوړئ د سمبولیزم د مکتب یو ډېره فوقالعاده تابلو وښیئ، د هغه لپاره هېڅ معنا کېدای شي ورنه کړي. دا څه شی سو هېڅ معنا کېدای شي ورنه کړي. یو لوی هډوکی دی میګتانه راځي دا انتقالوي وړي ځان سره چې ویې خوري، دا څه معنا درلودلی شي؟ هغه ته به کېدای شي هېڅ جذابیت ونه لري. اما یو سندرغاړی د خپل د ټولنې چې پېژني ورسره سندرې اوري ورته د هغې عکس که ورته وښي دا ډېر عالي ده. کېدای شي خپل پروفایل باندې هم کښېني، مثلا خپل کور ته یې ویسي یا موټر کې خپل ولګوي. موټر کې مې لیدلي دي عکسونه چې لګولي دي د ځوانانو د فلمي ستورو تصویرونه په تېره لسیزه کې دغسې پکې واقع و. دا نه مخکینۍ لسیزه کې چې د طالبانو وروستی دور و، تر ټولو ډېر زیات عامیانه سینمایي او د سندرغاړو تصویرونه حتی تاسو ټول لیدلي دي د موټرونو په دروازې کې دننه ولګېدل. دننه دروازې د موټر دننه کاملا مثلا یو تیاره ځای دی هلته ښکته هملته هم ولګېدل. یو ډول عقده، یو ډول د ذوقونو پاشېدل او له حده وتل او زیاتېدل یا څرګندوی. هر اثر له خپل ځان سره خپل رمزونه لري. هغه رمزونو باندې که څوک پوه نه سي د هغه اثر په کیفیت او په ارزښت او په معنا نه پوهېږي، ورته معنا نه لري. له ټولنیزه اړخه یو اثر هغه وخت د خپلو مخاطبینو لپاره معنا لري چې دا رمزونه یې انتقال سوي وي خلکو ته یا خلک بلد سوي وي د همو رمزونو سره. دغه فکري لړۍ که څوک زده کوي، فکري مکتبونه زده کوي او فکري تفاوتونه یا ایډیولوژیک موضوع خپله توضیح کولی سي او په هکله باندې پراخه مطالعه لري، د ده وجود کې هغه خاصیتونه ځای په ځای کېږي او جوړېږي چې د لپاره تبلوګانې یا هنري اثر چې ډېر ژور نه وي د سطحي ډېر ورته معنا نه لري، یا لږ تر لږه یو سطحي اثر چې د نورو په نظر سطحي دی د هغه لپاره ډېر ژور او معناداره وي. دا همغه رمزونه دي چې دی درلودلی شي. هر څومره ډېر رمزونه چې درلودلی شو هماغومره یو اثر راته ډېره معنا درلودلی شي. د طبقاتو په ویشه کې بوډیو وایي چې 3 وړه طبقې، پورته طبقه، منځنۍ طبقه او ښکته طبقه د عکس نه خپلې معناګانې لري او خپل ډول عکسونه او ذوقونه خپل ډول عکسونه تاییدوي او انتخابوي او کاروي. مثلا وایي چې دا د غروب تصویرونه چې دي دا د ښکته طبقې پورې د ډېر مربوط دي. د لمر پرېواته تصویرونه، غمګین تصویرونه یا د یوې خوشحالۍ چې د کنټرول وړ نه ده هغه احساس ښودنه یې د همداسې وخت کې د عکس اخیستنې هدف د یو ښکته طبقې د یو غړي دا ده چې دغه لحظې چې زموږ په ژوند کې بیا نه تکرارېږي دا پرېږدو په عکس کې ثبت کړو. دغه ځای ته چې نن راغلي یاستو چې کېدای شي بیا هېڅکله را نه شو او دا امکان موږ ته مساعد نه سي، عکس ترې واخلو چې دا انتقال کړو خپل بل وخت کې بیا په نورو بدو ورځو کې چې بیا دا ښه ورځ موږ ته بیا نه راځي د دې ښې ورځې تصویرونه وګورو له ځان سره. همدې لپاره موږ عکسونو ته د یادګار په نظر ګورو. کورنۍ کې متوجه یادګار ده. شي یادګار دی
یعنې هغه لحظې موږ ته بیا تکراروي چې یا تداعي کوي یا ښیي موږ ته چې هغه زموږ په ژوند کې یو ځل تکرار شوي دي، بیا نه تکرارېږي. د ښکتنۍ طبقې لپاره عکس اخیستلو موقع همغه موقع ده چې ډېر د خوند اخیستلو او د همغه دایمي رکود تیارې او بدمرغۍ چې همیشه ورسره دی درګیردی د هغه نه لږ څه د راوتلو حس ورکوي. د همدغه راوتلي حس چې دی په همداسې شرایطو کې راوځي او داسې حس کوي لږ څه امکاناتو برابرېږي دغه عکسونه اخلي. دا عکسونه ورته ډېر زیات معناداره دي د ښکته طبقې لپاره. عیناً تاسو که دا مقابل ته یوسئ د هغه چا لپاره چې ډېر لوی تاجر دی او ډېر ښه امکانات لري او مالي امکانات لري دا عکس ورته معنا نه لري چې یو ځای کې دی مثلا چمن ته راغلی وي خاندي او برګر یې لاس کې مثلا عکس واخلي دا ورته هېڅ معنا نه لري، هېڅ په دغه ډول ورته نه دي مطرح. یا یو څوک چې د ښکته طبقې نه یو ډېر ښه هوټل ته ورشي هلته عکس واخلي، یو ښه پوهنتون ته ولاړ شي هلته عکس واخلي، یو ښې رسنۍ ته ولاړ شي هلته عکس واخلي، یو مشهور او د لوړې طبقې یا د ډېر اغېز درلودونکي بنسټ محضر ته ورشي هلته عکس واخلي او خلکو ته وښیي چې دا شاته زما لوحه ګورئ دا د فلاني بنسټ لوحه ده مثلا او دې سره ځان تایید کړي یو ډول چې زه هم کولی شم، زه هم خپله خوښه لرم او دغه عکسونه ځان ته بیا یادګار کړي، ځان ته یې وساتي چې بیا کله ورته کېدای شي دا تکرار نه شي. لکه سفر غوندې زما برداشت نه د سفر دی. یو څوک چې یو تفریحي سفر چېرته لري د همغه عکسونه واخلي او اخلي یې بېرته ځان سره راوړي او بیا نور ته ښیي چې دا دغه ځای ته تللی وم دا فلانی ځای دی دا فلانی ځای دی دا فلانی ځای دی دې کې دا خاصیتونه وو دې کې دا خاصیتونه وو. همدغه ځایونه او دغه دریځونه په دې خاطر ورته ډېر ارزښتمندي او په دې خاطر دا عکس کړي دي ټول عکاسي کړي دي ساتلي دي چې بیا ورته نه تکرارېږي. هېڅ به فکر نه کوي چې بیا به دې سفر ته ولاړ شي دی بیا به دې زمینه ورته مساعده شي چې سفر وشي کولی دلته. اما د یو چا لپاره چې آنن ورته ممکن دی چې ایفل برج ته ورشي او هلته عکس واخلي، همدا اوس ورته ممکن دی چې دوبۍ ته ولاړ شي او یو ډېر ښه ځای کې عکس واخلي یا مثلا تفریح وکړي یا لذت وسي، هغې لپاره دا عکس اخیستل معنا نه لري ځکه همیشه هملته دی کولی شي چې وغواړي هلته ووسي. دا تفاوت د عکسونو زمینه برابروي او د عکسونو زمینه تعریفوي موږ ته. له طبقاتي اړخه هغه رمزونه چې ښکته طبقه ورسره بلده نه ده د ډېرو ښو عکسونو معناداري له ښکته طبقې اخلي. ډېر ښه عکسونه یا تصویرونه یا فلمونه یا بل هنري اثر چې د لوړې طبقې لپاره معنا لري او ارزښت لري او ډېر قیمت لري د ښکته طبقې لپاره نه لري. دلیل دا دی چې هغوی چې په کومه فضا کې او فکري زمینه کې او هنري میدان کې د لوړه طبقه اوسیږي او د دې اثر په ژبه باندې پوهیږي او په رمزونو باندې پوهیږي هغه اثر ورته معناداره دی. دغه نور چې ښکته طبقه کې دي دوی په دې رمزونو باندې نه پوهیږي هېڅ ورته معنا هم نشي درلودلی او هېڅ کېدای شي ورته جذابیت هم ونه لري. دا د طبقې ویشه ده او طبقاتي ویشه ده. موږ مخکې وویل چې د بوردیو خبره دا ده چې هره طبقه د یو خاص ذوقي وضعیت سره روزل کېږي یا د هرې طبقې ذوق په ټولنه کې جوړیږي او شکل اخلي. د هنري آثارو په رابطه د دوی ذهنیت او د دوی روزنه د یو خاص رمزونو سره کېږي او هماغه رمزونو باندې که پوهېدل په مثلا په هنري آثارو باندې پوهېږي او همدا د دوی طبقاتي وضعیت هم ښکاروي. دوی یوه څېړنه وکړله د نندارتون په هکله څومره کسان نندارتون ته د کومې طبقې نه راځي. د ده څېړنه په هماغه اویایمه لسیزه کې په فرانسه کې وه اما جالبه وه ده ته نه ډېره جالبه نتیجه واخیسته چې د ده په وینا باندې دا نتیجه کولی سو انتقال کړو نورو ټولنو ته هم. د نندارتون لپاره معمولا هغه کسان راځي چې اول ورته وخت لري امکانات لري پیژني ذهني زمینه لري معنا ورته لري. د کسانو لپاره چې نه پیژني نه ورته ذهني زمینه لري نه وخت او امکانات لري. وخت او امکانات په دې معنا چې د ښکته طبقې وخت استثمار شوی دی د خپل نه دی نور دی باید کار وکړي شپه ورځ دی خو نشي کولی چې ووځي. په دې خاطر دی وایي چې ډېر کم خلک راغلل چې د ښکته طبقې نه وو. دی علت په همدې یو هغه کې ګوري دی وایي په دې خاطر چې دوی بلد نه وو چې نندارتون یعنې څه، په دې خاطر چې دوی بلد نه وو او نه پوهېدل دا رمزونه ورسره نه وو چې یو تابلو یعنې څه. دې تصویرونو کې وګورئ دا تابلوګانې د چا لپاره معنا درلودلی شي چې ذهني زمینه ولري مخکې نه پوه شي چې دا څه دي او که نه خو رنګونه دي نو هسې رنګونه دي خو یو داسې بې نظمه تر څو چې دا نظم څوک نسي کشفولی او هماغه امکاناتو توانمندي ونه لري له فرهنګي او اجتماعي اړخه په معنا باندې نه پوهېږي. ځکه خو ولې راسي ورته کېدلی شي د یو چا لپاره چې ډېر کم مالي امکاناتو لري
دلته د راتګ او دلته ټکټ اخیستلو او پیسې لګولو جریان ورته اصلا مسخره ښکاره شي او فکر وکړي چې زه هماغه پیسې ډوډۍ لپاره لرم هغه ولې دلته ولګوم. زه خو نشم کولی د خپل د مرګ په بیه باندې نندارتون ته ولاړ شم. کیدای شي دا ډول استدلال او منطق تر شا پروت وي. او هغه کسان چې مثلا مخکینی زمینه لري دا د متوسطې ډلې په طبقې په رابطه وایي چې فرهنګي زمینه لري، دوی مثلا باسواده کورنیو کې دي، مثلا د فرهنګي اړخه ځینې سمبولونه په کور کې لري، خپل په رابطه یې خبرې کړي وي، رسنیو سره رابطه لري، کتاب لري په کور کې، ارزښت باندې د آثارو غږیږي، وړي کله کله پې باندې نظر ورکوي، تبصره ورکوي، اوري پې باندې. په دغه صورت کې بیا د دوی د بچیانو لپاره او ماشومانو لپاره هم په ارثي ډول سره ښودل سوي وي او دوی پوهېږي چې مثلا پلار مور چې دې شیانو ته ارزښت ورکوو، دغه هنري آثارو ته فرهنګي آثارو ته د دوی لپاره هم بیا وروسته ارزښت لري او هماغه د ارث او د تاثیر له مخې اوسني نسل کې هم دا هغه وي، دا کوډونه او رمزونه موجود وي چې دغه تابلوګانو په معنا باندې پوه سي یا د هنري اثر په ارزښت باندې پوه سي. تاسو کله کله په سندرو کې پام کړی دی، په سندرغاړو کې پام کړی دی چې یو سندرغاړی د ټولو سندرغاړی نه دی، د ټولنیزې یوې خاصې ډلې سندرغاړی دی. د بعضو سندرو د سندرغاړو اورېدل، د هغوی غږونه، د هغوی سندرې درلودل، پخوانۍ اصطلاح باندې د هغوی کسیټونه درلودل یا د هغوی هغه هنري البومونه درلودل د منزلت په معنا ده چې څوک اوري. بعضې نور بیا ډېر ښکته دي، مثلا چې کوم ځای کې وغږول سي، بعضې کسان چې مثلا د دې طبقې او د دې ډلې نه دي هغوی به دا څه شی غږوئ تاسو، هېڅ ارزښت نه لري. دغه دې سره جوخته د بوردیو بله خبره را یاده ده چې همدې پورې ارتباط لري. هغه وایي چې په هرې ټولنه کې یو هنري اثر چې کله ارزښت پیدا کوي په خلکو کې او د دوی په ذوقونو کې او د دوی په هنري میدان کې، په هنري میدان کې معمولا په هنري میدان کې دلالان شته دي، تاییدونکي شته دي، مخالفین شته دي، ضعیفونکي شته دي، تشویقونکي شته دي، پیرودونکي او پلورونکي شته دي، دا ټول شته دي پکې. بناء دغه کسان هم پکې شته دي چې د یو خاصې بلې طبقې د ذوق سره مخالفې دي. همدې لپاره هر ډول هنري اثر په ټولنه کې کولی شي استقبال شي. تاسو چې مثلا ونډه نه اخلئ، زه غواړم تاسو متوجه کړم دې ته، که مې دلته د چا نوم هم واخیسته د پوهېدو لپاره دي وي، نه د طرف او د غرض لپاره. مثلا تاسو د یو ډېر ښکته غورځېدلي سندرغاړي د هغه د اړخه ښکته غورځېدلی د مفاهیمو د اړتیاو او د هغه محتوا له مخې چې په بحث کې کوي، مثلا فیروز کندوزي د ده سندرې تاسو په لوړه کچه مثلا په یو خاصه طبقه کې چې هغه کولی شي د ګوډیو له نظره منځنۍ طبقه وي یا مثلا د پوهنتون استادانو په کچه تاسو نه شئ اورېدلی، معنا نشي درلودلی دا ورته. هلته مثلا پخوا به چې یو چا احمد ظاهر اورېد فکر به کوو چې دا ډېر د لوړه طبقې کس دی. پېښور په رابطه پاکستان کې وایي چې څوک خیال محمد اوري هغه متفاوت دی له ټولو نه، ټولو سندرغاړو نه هغه متفاوت دی، ټولو مینوالو نه متفاوت دی، د یو خاصې کټګورۍ کې واقع کېږي. دی د خیال محمد د سندرې په اورېدلو سره خپل ځان متمایز کوي له نورو نه، زه بل څوک یم. ولې دلته مثلا ډېرې پستې او مزخرفې سندرې زما په اصطلاح، زه ټولنپوه یم، زه کولی شم دا اصطلاح وکاروم او خپله علاقه هم وښیم، د ډېرې پستې او مزخرفې سندرې تایید ولې د ټولنه کې کېږي؟ په دې خاطر کېږي چې د هنري میدان په لمن کې ډول ډول خلک شته دي، د بېلابېلو ذوقونو والا خلک شته دي. جالبه به دا وي چې د هغه ذوقونو چې دا ډېر ښکته او پرتې سندرې اوري د دغو ذوقونو د تایید ونډه واخلي، هماغه د نور ذوقونو د تایید ونډه وانخلي. مثلا دوی را نشي دغه لوړ هنر تایید کړي. دا مثال دا دی چې سیاسي مثال تاسو ته ووایم، د پارلمان لپاره څوک کاندیدېږي؟ د فرهنګي اړخه ښیم، د فرهنګي او اجتماعي او مثلا د مفهومي اړخه هغه کسان چې خپل شتمنۍ ارزوي او کاروي او شتمنۍ خپلې بدلولی شي په نورو برخو کې. وروسته چې یو طبقه نور په ټولنه کې د فرهنګ اړخه انتقاد باندې کوي چې څه رقم خلک زموږ هغه ته راغلي دي، زموږ پارلمان ته راغلي، مثلا دا سپي ساتي، مثلا دا مرغۍ ساتي، مثلا کوتر بازان دي، چې داسې اصطلاحاتو ته کاروي، یا عام بېسوادان دي. خو د دوی یو دلیل دا هم ده چې دوی خپل تایید خپله نه دی کړی، دوی خپل ځان نه دی وړاندې کړی، که نه دوی ځان وړاندې کړی، تایید یې اخیستی د ټولنې نه، که مسله شفاف وي. مثلا همدغه ټولنیزو ډلګیو تقابل دی په همدغه میدانونو کې، مقابله یې ده، بېلابېلې ډلې په همدغه میدانونو کې شته دي، دوی کولی شي تایید کړي ځینې هنري ډولونه خپل د ذوق په ښودنې سره،
او همغه ذوق پورې ځان مربوط وګڼي، همغه هنري ټوټې پورې ځان مربوط وګڼي. په همدې لپاره همداسې ټولنه کې دا ډول فلمي ستوري درلودلی شته او دا ډول سندرغاړي درلودلی شته او دا ډول هنرمندان درلودلی شته. ډېر لږې تاسو کولی شئ ناب کوي او بیل کوي. د دې ډول سندرغاړو، د دې ډول هنري تولیداتو او اثارو پیام څه شی دی؟ څه شی ورکوي ټولنې ته؟ هغه شی چې ترې راوځي هغه څه شی دی؟ داسې یو ټولنې لپاره هغه شی چې ترې راوځي څه شی دی؟ مثلا هغه مخکینی د هنرمندانو دوه ډوله ویشه کې چې ده، هغه کسان چې آزاد دي او له دغه بندونو نه خلاص دي، حتی د شهرت له بنده، هغوی کولی شي هنرمند واوسي، ځکه هغوی کولی شي ټولنه بدله کړي، هغه خاص ډول نور ذوقونه راپورته کړي. زه ورو د بوردیو د حوزې نه ونه وځم په دې خبرو. د هغه خبره دا ده پرته له دې چې ترافیکي وایي چې ټولنیز موقعیتونو کې چې څوک دي خپل ذوق ښکاروي او د دغه ذوق ښودنه له لارې نه خپل ټولنیز طبقه برجسته کوي او تمایز کوي. مثلا تاسو دلته وګورئ، د مادي امکاناتو پرته چې یو پیش زمینه ده او ستاسو ذهن او ستاسو دغدغه او ستونزه او ستاسو لپاره بیغمي ضمانت کوي چې نه لرئ نور سودا. مالی امکانات ستاسو لپاره ذهن آراموي، خاطر مخالي کوي. نور چې کله بیغمه کېږئ درته یو هنر ستاینه او توصیف او تایید بل ډول کېږي. تاسو ورته فراغت لرئ، یعنی یو اصطلاح وکړو فراغت ورته لرئ، ذهنا پرته له تشویش یې چې یو هنر تایید کوي یا رد کوي، په هکله خبرې وکړي، آرامې خبرې، بې تاوتریخوالي خبرې، نه تحمیلي خبرې په څرګند ډول کوو او نور ډول. اما که کله تاسو مثلا دغدغه لرئ، ذهن مو تړلی دی د مالي امکاناتو سره، په نشتون کې واقع یاستئ، په بد وضعیت کې واقع یاستئ، دلته نشئ کولی همغه ستاینه وکړئ لکه د مخکیني آرام کس کول د هنر نه. همغسې واخلئ، همغسې جذب کوي، همغسې تایید کوي، همغسې خپور کوي، همغسې په هکله باندې اظهار نظر وکوي او خپل احساسات ښکاره کوي لکه څنګه چې دا بل کس کوو. دا تفاوت شته دی او دا همغه مالي او مادي زمینې دي. میراث یعنی له پلار او موره او د نیکه نه را انتقال شوي خصوصیات او ځانګړنې د فرهنګ په پیژندنه کې، د هنر او هنري اثر په پیژندنه کې او زمینه جوړېدنه کې، یا د خاصیتونو یا خصلتونو په درلودنه کې د بوردیو په اصطلاح. مادي امکانات چې تاسو د ډیرو اړتیاو مجبوریتونو نه او فشارونو نه راوباسي، او دا شان د بیغمۍ موقعیت چې تاسو داسې موقعیت کې واوسئ چې اندېښنه درته نه وي، وارخطا نه واوسئ د یو شي، درمانده ناوخته نه سوي. زما یو دوست یو وخت ویل چې د الارمونه چې جوړ شوي دي ساعتونو کې، دا زنګ چې دی پوهېږي دا چا لپاره دي؟ هغوی همدا ویشه کوله، کیدای شي د تحلیل سم وي، د هغه کسانو لپاره دي چې د نورو مزدوران دي. دوی باید په خپل وخت پورته شي. سبا ته زنګ ترنګ غوږ کې ورته وایي چې وخت در باندې ناوخته کېږي، ته د وخت د بل چا دی، ورشه کار وکړه. او د هغه کسانو لپاره دا نه دي چې څوک مالکان د دې کار دي، د هغه په اصطلاح څوک چې مالکان د دې کار دي هغه چې هر وخت پورته شي ورته مثلا نه لري، ځکه هغه بېغمه دی، موقعیت یو بېغمه موقعیت دی، اندېښنه ورته نشته. دا چې کله وي د هنر ستاینه بل ډول کېږي. بېغمه زړه غواړي زموږ په پښتو اصطلاح. کله چې تاسو بېغمه زړه ولرئ، د هنر د اخیستلو لپاره، د کارولو لپاره، په ژوند کې د هغه ارزښت ورکولو لپاره او ستایلو لپاره، یا د هر ډول بل معاملې لپاره د هنر سره ډېر میدان لرئ. هر څومره چې ستاسو مالي امکانات او مادي امکانات کم وي، درته سخته کېږي چې د هنر په رابطه هماسې معنا ولرئ، هماسې تفسیر ولرئ، هماسې یې وکاروئ. نشي کېدلی تاسو یو وږي ته تابلو ورکئ، یو عکس واخلئ یا یو فلم ورته ورکئ چې هغه ورسره هېڅ د مړښت مرسته نشي کولی. بله خبره د بوردیو چې د وروستیو ته رسېږو، دی وایي چې هېڅ اثر کاملا نوی نه دی، هېڅ اثر داسې نه دی چې مخکې هېڅ نه و دره ایجاد کړ یو هنرمند منځته راوړو، بلکې هر هنري اثر یو ډول انتخاب شوی اثر دی، د هغو امکاناتو نه چې کېدلی شو بل ډول واوسي، د هغو زمینو تر تاثیر لاندې چې کېدلی شو د مثلا د A او B او C په جریان کې یو بل فکتور هم تاثیر کړی وای په باندې، ټولنیز او فرهنګي. له دې پرته کولی شو بل څه واوسي، دا لکه اوس چې ده بنا هېڅ اثر نوی نه دی، په دې معنا هستي نوی نه ده. ټولنیز لحاظ د هغو ممکنو آثارو جملې نه یو اثر دی چې امکان درلود منځته راسي،
او څرګند شي، ښکاره شي او متمایز شي. بله دا ده چې دا اثار چې هنرمند یې برجسته کوي د خپله یو ډول تمایز دی او د یو ډول خاص تمایز لپاره زمینه برابرول دي. د خاص خلکو د ذوقونو د ښودنې لپاره یو امکان، یو فرصت دی. که دا خپله هنرمند وغواړي که ونه غواړي، که د ده علاقه وي دې خبرې سره که نه وي. اما وروستۍ برخه څوک چې د یو مجموعه د مالي امکاناتو سره او د ژوند د بېغمۍ سره، دغه موقعیتونو سره، د فرصتونو سره راځي تصویر انتخابوي یا یږدي یا یې تاییدوي یا یې اخلي یا یې جوړوي، دی د دغه ډول فعالیت له لارې چې یو فرهنګي فعالیت دی، د دې لارې په دې خپل ځان شاهد جوړوي چې د نورو سره دی فرق لري، د ذوق فرق لري، د توانمندي نورو سره فرق لري او بناء دی لوړ دی او مهم دی، د نورو نه ښه دی. د ښکته طبقې لپاره فقط همدا پاتې کېږي چې د خپل هغه ورځني فعالیتونه تصویر کړي، یا لږ تر لږه تر دې کچې پورې دی د خپل منځ کې نابودۍ سره مخ دی، تېښتې سره مخ دی او هېڅ کېدو سره مخ دی، چې مجبورېږي چې یو عکس واخلي ډېر ساده او له هر ډول ظرافته خالي کېږدي او ووایي چې دا زه یم. پام مو کړی دی په فیسبوکونو کې زه په کارغه کې، لکه خلک چې فکر کوي چې ستا په هکله کوم خبره لرو، موږ کوم پوښتنه لرو، یا د کارغې په هکله کوم پوښتنه لرو، هېڅ. اما دوی همدغسې یو وضعیت کې فکر کوي، دوی د خپل د نیستۍ په هغه کې دي، ذوق په داسې یو حالت کې ښودل کېږي، په داسې یو حالت کې دا مقابله روانه ده چې هېڅ شی نور نشته ورسره، او له دې طریقه غواړي چې ځان ته معنا پیدا کړي، ارزښت لوړوالی پیدا کړي. چې څومره دا ممکنه ده نه پوهېږم، دا به وروستۍ وي. ښه، دا وروستۍ برخه د سلفي ده. د 2005 کال نه راځي خو یو عکس، یو ډول عکس اخیستنه رواج شوې ده چې خپله اخیستی، خپله څوک خپله د خپل ځان عکس اخلي، او دا نو تر ممکن حده پورې د ذوق او د علاقې ښودنه ده او د خپل شخصیت او د خپل څېرې په رابطه نظر دی. ځکه دا نور عکسونه د نورو په واسطه اخیستل کېږي. تاسو باید نه یوازې دا چې خپل ځان عیار کړئ ورسره، نور خلک هم ورسره عیار کړئ، باید چې تاسو ته عکس واخلي. حداقل یو کس بل ځان ته عیار کړي چې باید درسره عکس واخلي، باید موافقه یې واخلئ. اما په داسې عکسونو کې د هېچا موافقې ته ضرورت نشته، تاسو خپل عکس اخلئ او دا امکان د دې ورکوي چې تاسو ښه خلک وارزوئ. بورډي ژوندی نه دی چې اوس پوه شي چې قصه څنګه ده. ما چې واورېدل یو کال مخکې لکه چې ګمان کوم یا 12 کسانو 14 کسانو که 15 کسانو تر اوسه پورې د سلفي اخیستلو په جریان کې خپل ژوند له لاسه ورکړی و. بلې د ښایست مسله هم همداسې ده. د کامرې د خپله د کامره اجتماعي نظام دی، یو هغه نه دی، یو تخنیک نه دی، یو اجتماعي مجموعه ده، ټولنیزه مجموعه ده. دې کې ډېر قصې له ځانه سره خپل فرهنګ لري، خپل فرهنګ لري. دې لپاره دا ګورئ دوه پکې ډېر مهم کارونه شوي دي، د ټولنې په رابطه شوي دي. دا مثلا په کمرو کې د ښکلي کولو یا د رنګ بدلولو امکان ورکړی دی، داسې یو سافټویر ورسره ورکړی دی چې هر څوک غلط عکس هم اخلي د دې اندېښنه ونه لري چې مثلا دا بدرنګه راځي. هماغه ځای کې خپل عمل پې باندې وکړي او همدا سافټویر نه استفاده پې باندې وکړي، عکس ښکلی راشي، لایټ لري، مثلا رنګ بدلونو فارمټونه لري. بل مورد شوی دی خپله کامره زیاته شوې ده، کامره د خپل هغه پخواني جوړښت نه راوتلې ده، نوره دا راوتلې ده. موبایلونو کې د کامرې دغه نن موږ په همدې ځمکه کې په همدې کوره کې چې یاستو میلیارد کامرامینان لرو چې عکس اخلي د شیبه د نړۍ. همداسې ده که نه، دا شخصي شوی ده که نه، ټولو سره شته. په دې خاطر هم دا ډېره زیاته اجتماعي ده او زیاته زیاته مهمه ده. هر ډول عکس تاسو واخلئ درته امکان درکوي چې تاسو ذوق پکې منعکس شوی وي. دا یو سلفي ده. ګمان کوم چې که زه اشتباه ونه کړم په دوبۍ کې دغه ډېر جګ نه دا تیاره کې ده، دا د یو تیارې نه یو کس راوتلی دی د باندې او تصویر یې اخیستی دی. تاسو ته ښکاري، زه نه پوهېږم څومره یې کوئ اخلي. سلفي څه شی ده؟ بېلابېل تحلیلونه لري، رواني او ټولنیز تحلیلونه هم لري. له رواني اړخه ورته ویل کېږي دا د خپل ځان شیفتګي دی، یو ډول د خپل ځان په رابطه باندې بیخي د بهسته کېدو تر کچې مینه ده، دا یو ډول. اما موږ دې سره ډېر کار نه دی. د پیر بوردیو په نظریه کې تمایز دی. وګړي غواړي په داسې یو فضا کې چې فردګرایي ده، وګړواله، او دا په ډېر سرعت سره مخ په وړاندې روانه ده او هر انسان پکې ورکېږي نور د خپل ځان بېلاوی وکړي له نورو چې زه دا یم، زه دا ډول یم او عکس وښیي خپل. د سلفي بله هېڅ معنا نه لري، فقط غواړي تاسو په یو خاص شیبه کې چې د نورو لپاره توان او امکان نشته وښیي او تاسو باندې افتخار وکړئ. فقط کېدلی شي دا کس خپل عکس باندې داسې افتخار وکړي چې دغه ځای کې تاسو عکس نشئ اخیستی، زه تر تاسو لوړ یم په دغه ځای، بل څوک په دغه رقم سره عکس نشي اخیستی او دغه عکس له لارې خپله خود
یا خپل ځان یا خپله غوښتنه د خپل ځان په رابطه برجسته کړي، خپل ذوق وښیي او د خپل ذوق له لارې نه غواړي ځان ته شخصیت تعریف کړي، ځان ته موقعیت تعریف کړي چې زه په دغه موقعیت کې یم. په بیوټي کیمرا یې چې واخلي بیا استاد بیا یې چې نه زه ټول نه ښکلا یم، در حاله کې چې دی بیا ټول امکاناتو سره کولی شي مرسته وکړي، ټول امکاناتو سره کولی شي مرسته وکړي. مثلا هغه څوک چې په خپل لاس باندې اخلي یوازې، تر هغه چا چې په وسایلو باندې تخنیک باندې اخلي، تر هغه چا چې اتومات اخلي، تر هغه چا چې بیلابیلو کمرو باندې اخلي، تر هغه چا چې بیلابیلو موقعیتونو کې اخلي، بیلابیلې معناګانې درلودلی شي. بعضې چې تر ټولو ډېر زیات قدرت انعکاس کولی شي، ښودلی شي او ډېر تفاوت ښکاره کولی شي. بعضې کېدای شي لږ تفاوت ښکاره کړي. هر څومره چې تاسو موقعیت بیل وي، هر څومره چې تاسو حرکت او فضا بیل وي، هر څومره چې تاسو رسک او خطر لرئ په خپل محیط کې او عکس اخلئ، هغه درته ډېر ځانګړی دی. مثلا دا بل عکس د منار په سر باندې دغه چې فکر کوم دا هم دوبۍ کې ده، کوم بل ځای کې ده یا په امریکا کې ده، نه پوهېږم، امریکا کې ده. 2 کسان پورته شوي دي، ما د تصویر هلته ولیدو، انتخاب مې کړو، ډېر جالبه دی. 2 کسان آخري حد ته سر ته پورته شوي دي، هغه ځینې عکس اخیستی ده او داسې عکس یې اخیستی چې ورسره ټول ښکار ښکته ښکاري، ډېر وحشتناکه هغه لري، تصویر لري. بعضې کسان چې د زوی سره ودرېږي خپله غورځېږي، بعضې کسان چې د تصویر وګوري زړه یې اوړي. دا همدغه همغه تاثیر ده په داسې یو ټولنه کې چې د وګړو لپاره ورو حرکت نور معنا نه لري، د بیرته پاتې کېدو، د بایللو، د بې هویته کېدلو منظر دی. په داسې وخت کې ځان د هویت پیدا کول او خپلتوب د خپل ښودل او پر نورو ځان متمایز ښودل هغه امکان دی چې ډېر کم مساعد کېږي. دا هم یو 2 عکسونه دي چې ویې ګورئ څومره متفاوت دي. دا د دې عکس جریان هم ډېر جالبه و. دا د اسد په 29مه کې 30مه باندې اخیستل شوی دی دارالمان ماڼۍ کې او ډېر ځانګړی دی ځکه هماغه شیبه د هغه کسانو لپاره چې باید امنیت نیولی وای نور هېر شوي وو چې دی امنیت موضوع کې دي. هماغه شیبه راغلي دوی عکسونه اخیستل، خپل ذوق یې خړوبه او هماغه شیبه ورته هغه څوک په لاس ورغلی و چې کېدلی شي بل همیشه یې تلویزیون کې ګوري، نږدې نه دی لیدلی. د دې دپاره هم د غرور او د فخر او د ویاړ خرڅونې ځای و چې په نورو باندې ځان وښیي چې زه ډېر متفاوت یم، ما سره خلک غواړي عکس واخلي. دا یو او وروستی عکس دا دی، دا هم تر ممکن حده پورې خطرناک دی، همدا هم سلفي ده او دا د سلفیانو ټولنه دا چې له دې وروسته څه کېږي د عکس په فضا کې او نور څه قصې او پېښې راکېدلی سي هغه راتلونکي پورې مربوط. اما تر اوسه پورې د انسان فعالیتونو په بیلابیلو ټولنو کې د عکس په رابطه دغه وضعیت ښودلی و. بوردیو خبره دا وه چې موږ عکس اخلو او یو هنري اثر منځته راوړو او دې سره په نښتلو، معنا ورکولو او معنا اخیستلو له لارې خپل ځان او خپل شخصیت متمایز کوو، بېلاوی منځته راوړو تر څو د نورو نه لوړ واوسو. همدا د بوردیو ټوله خبره. ډېره مننه. ډېر تشکر. ښه، زه یو 2 پیشنهاد لرم د دې بحث نه په استفادې سره، فقط ډېر لنډ. یو پیشنهاد دا دی چې هر څومره موږ له فرهنګي میدانونو او فرهنګي زمینو لرې پاتې شو، د بوردیو په اصطلاح فرهنګي شتمني نه لرو. هر څومره چې فرهنګي شتمني ونه لرو، نور خلک یو څوک دي، موږ څوک نه یو په ټولنیز لحاظ باید. همدا چې تاسو مخکې د دې بحث په رابطه وویل چې که نور وای دلته دا بل ډول و دا مجلس، په دې خاطر چې موږ یو بل ډول دی دا مجلس. دغه ډول د فرهنګي سرمایې نشتون په دې دلالت کوي چې تاسو هېڅوک نه یې نور. دا د بوردیو د بحث نه په استفادې سره وایم. بناً پیشنهاد دا دی چې په پوهنتونونو کې، په ښوونځیو کې، په کورنۍ کې، په کافي شاپ کې، بل هر ځای کې د فرهنګ اړوند خبرې وکړو. باید د معناګانو اړوند، د ارزښتونو اړوند، د قواعدو سمبولونو اړوند خبرې وکړو. باید هر څومره چې د فرهنګ په رابطه خبرې ډېرېږي، هماغومره امکان د دې پیدا کېږي چې دا خلک شتمني پیدا کړي، فرهنګي شتمني پیدا کړي، خپله دارایي ولري او د خپلې دارایۍ له مخې خلکو سره مبارزه او مقابله وکړي. نه متمایز کېږي. اوس په دغه ټولنه د نورو ټولنو تر څنګ که تاریخ یې نه وي، نه متمایز کېږي. موږ تاریخ ته په کتو سره به یو څوک یو، او که نه د نن له مخې موږ څه نه لرو چې د هغې په درلودلو سره ځان متمایز کړو، مګر دا چې خپل تاریخي آثار راواخلو. بناً د فرهنګ په لمن کې د هنر په رابطه باید خبرې وکړو. زه ډېر تاسف په دې لرم چې پوهنتونونو کې، په مکتبونو کې زموږ د هنر په رابطه درس نشته دی. زه نه پوهېږم چې وروستۍ کې کوم مضمون شته که نه، او د هنر په رابطه هېڅ خبرې نه دي شوي. موږ باید وشو کولی یو عکس مخکې کېږدو
یو ډېر لوی عکس دی هغه په رابطه ساعتونه خبرې وکړو تر څو زموږ ذهني هغه پس زمینې فعالې شي د دوی په رابطه چې دي هغه لاملونه چې پراته دي مونږ کې د دوی په رابطه هغه راوښورېږي بدل شو او نوي خلک شو یو دا مسئله ده چې زیاته مهمه ده بل دا دی چې موږ وغواړو چې وضعیت مو تر دې ښه سي همدغه زموږ فرهنګي وضعیت ښه سي او مثلا موږ همیشه مثلا د فرهنګي مداخلې مثلا د بهرنیو د فرهنګ د راتلو د خپل فرهنګ د ځپلو خبرې کوو داسې وضعیت سره مخ یاستو فرهنګ کې چې کله خبرې کوو فرهنګ کې چې کله خپل فرهنګ سره مراودات ساتو یا خپل فرهنګي شتمني ډیرو یا فرهنګي میدان لویو او په دې کې د بیلابیلو خلکو سره رابطه لرو او اخلو یا د بوردیو په وینا مبارزه کوو د خپل موقف لپاره په داسې وضعیت کې هغه مطلوب ډولونه چې د فرهنګ لپاره تاسو ضروري ګڼئ همغه کولی شي منځته راشي راتلونکو کلونو کې راتلونکو وختونو کې ایجاد سي برخه واخلي په ټولنه کې تاثیر وکړي او ژوند د هغه چې غواړو تر یو ځای پورې همغسې شي او که پرېږدو دغسې د نورو کسانو له خوا نه تمایز برجسته کیږي موږ پکې هېڅ کیږو بې هویته کیږو دا په دې خاطر هم ډېر زیات مهم دي د بوردیو د بحث نه په استفادې سره دا فرهنګي پیشنهادات ډېر تشکر